بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 2 د جولای کال 2026 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ په هکله د پاکستان برنامې ډرامې افغانستان لپاره، هندوستان لپاره، همدارنګې د اسرائیل او د ایران، د لبنان او د امریکې په کړکېچ باندې خبرې، د چین خبرداری امریکې ته، همدارنګې د امریکا او د ایران ترمنځ غیر مستقیم ناستې، د اسرائیل د پخواني انټلیجنس د یو مشر خبرې، او همدارنګې د اسرائیل یرغل په لبنان او پر غزه باندې چې اوس هم دوام لري. دا موضوعات ستاسو سره شریکوم. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ او دا برنامه ما سره شریکه کړئ. د افغانستان او د پاکستان په هکله څرنګه چې تاسو معلومه ده، موږ خپله په اسلامي امارت باندې غږ وکړ او دا دغه مو وکړ چې باید مشران میدان ته راشي، صحنې ته راشي او د پاکستان د هر ځواب په کلکه باندې باید ورکړل شي. او دا د ملت غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو حق دی او هغې دښمن غچ نه پرېږدي. ډوډۍ نه خوري، لباس سم ولري ونه لري، خو د غیرت او د شهامت مسله کې چې شي دی بیا په کلکه ودرېږي. او همدا علت دی چې دوه دغه وشول. یو دا دی چې پر پاکستان بریدونه شوي دي، بل دا دی چې ویل کېږي قندهار ته د مرکزي حکومت نه د کابینې غوښتل شوې ده او هغه سره په بعضې مهمو مسایلو باندې سلا مشورې روانې دي. خدای وکړي دا سلا مشورې د وطن په خیر باندې وسي. هغه اقدامات چې ملت غواړي د هغې طرف ته ګامونه واخیستل شي تر څو ملت د حکومت تر څنګ ودرېږي، نه چې دا نفرت او فاصلې نور هم زیات شي، ځکه اوس نسبت اسلامي امارت ته د خلکو فاصلې زیاتې شوي دي. پرون مې د یو ځوان سره خبرې کولې، ورنه مې پوښتنه وکړه چې حالات څنګه دي، نو هغه ډېر خواشینی و. هغې ویلي چې نظام نه ډېر زیات ناهیلی دی او رشوت نهایت زیات شوی دی. هیڅ مامور د دولت بدون د کم تمې نه کار نه کوي. څوک د موټر د سیټ د پوښ په بهانه باندې، څوک د خپل د شاګردانو په بهانه باندې، څوک د مدرسې په بهانه باندې، څوک د مسجد په بهانه باندې چې کار درته کوي، وایي زه خو مدرسه لرم دومره پیسې راکړه. دا شی چې دی دا نظام له منځه وړي. نو کیدای شي چې خدای وکړي دا ناسته مثبته اوسي او همدارنګې د وطن د دفاع په هکله باندې مثبته اوسي. راځو دې ته چې د افغانستان د اسلامي امارت دفاع وزارت په خپل رسمي توګه په ویبپاڼه کې دا دغه خبر ورکړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د ډرون بریدونه ترسره کړي دي. د بلوچستان په پشین ولسوالۍ کې، د سرانانو سیمه کې او د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو کې او د چترال په شاه سلیم درې په اړوند د ګرم چشمې په سیمه کې د ترهګرو او د هغه ډلو چې د افغانستان د نظام کې د بدلون لپاره یا فرضاً د خرابۍ لپاره پاکستان تربیه کړي دي، د هغې په پټنځایونو باندې او په ټریننګ ځایونو باندې بریدونه شوي دي او ویل کېږي چې اهداف منظم لګېدلي دي. ګرچې پاکستان میډیا دا وایي چې ډرون مخه نیول شوې ده، ډرون خپل ځایونو ته نه دي لګېدلي، افغانان خوشحاله دي خو موږ ته کوم ضرر نه دی رسېدلی. خو اسلامي امارت وایي چې نه، اهداف لګېدلي دي او بعضې تصویرونه چې موږ ګورو هلته اور لګېدلی دی، نو د مطلب دا دی چې اهداف لګېدلي دي. همدارنګې پاکستان د دغې بریدونو تر شا لویه برنامه دا ده چې په افغانستان کې به ګډوډي راولي، د نظام د بدلون خبرې لګیا دي کوي او همدارنګې وایي چې د شمال په سیمه کې به بدخشان، تخار، کندز، بغلان او په پنجشیر کې به دوی حرج مرج پیدا کوي او دا به جدا کوي او هماغه د دالخواره چې په اسلام آباد کې ناستي هغه به هلته راولي او د حکومت په شکل کې به اعلانوي. دا د دوی برنامه ده او دغه لپاره دوی راځي زموږ وګړي بمباردوي او غواړي چې لاره ځانته صافه کړي او حتی هغوی دا ادعام کوي چې موږ اوس هم د افغانستان د خاورې دننه ننوتي یاستو او ډېره سیمه هم نیولې ده او زموږ ټانکونه او فوځیان هلته دي. خو د بلې مراجع د خوا نه دا نه دي تایید شوي او نړیوال د خوا نه هم دا عمل د دوی چې برید یې کړی او مظلوم خلک یې وژلي هغه غندل شوی دی. په همدې حال کې پاکستان
د افغانستان تر څنګ پر هند باندې د برید ګواښ هم کړی دی او هند ته دا خبرداری ورکړی دی چې دوی به د اوبو په خاطر که چېرته هندوستان په دوی باندې اوبه بندي کړي یا ده وکړي، دوی به د کشمیر په سیمه کې دوی وایي چې 100 میزایلونه دوی تیار کړي دي چې بګلیهار او د سلاله په بند ډیمونو باندې دوی به برید کوي، هغه وهي او د هغې اوبه به دغه کوي، هم به هندوستان بې اوبو کېږي هم به پاکستان بې اوبو کېږي. خو دا کار دوی وایي چې که چېرته هندوستان دغه وکړي موږ دا برید کوو. نو اوس دې نه معلومیږي چې پاکستان خاښونه پیدا کړي دي او ځان باندې د یو قدرت او د دې دغه یې کړی دی، تصور یې پیدا کړی دی او افغانستان ته هم ګواښ کوي، هند ته هم ګواښ کوي. د ده لاسونه او خپې ماتول پکار دي او دا غیر له افغان نه بل قوم یې نشي کولی. نو ښه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د تیارو د وهلو لپاره میزایلونه ترلاسه کړي، پس هغې نه خپل قوا آماده کړي. 20,000 قوا د 10,000 په بلوچستان د لارې نه او 10,000 د خیبر پښتونخوا باندې. نور هلته کافي فوز موجود دی ځکه چې ډېر لوی تحریکونه دي هلته، هغې منظمول دي، خپل دغه دي. انشاءالله دا سیمې ټول سقوط کوي او پاکستان نظام ډېر په اسانه له منځه ځي. اوس وخت دی په دې وخت نه استفاده کول دي ځکه هغه په موږ برید کوي، د برید په مقابل کې جواب نړۍ کې څوک تاسو ته څه شی نشي ویلی تا ولې برید وکړه. هغه اسرائیل دی ګورئ د برید د هغې په بهانه باندې لګیا دی خاورې نیسي. نو دا خو زموږ خپله خاوره ده خیبر پښتونخوا او بلوچ، بس همداسې به پرې ورځو د ورځې 20 کیلومتره 30 کیلومتره وړاندې ځو په ظرف د 2-3 ورځو کې انشاءالله موږ او تاسو د خیبر پښتونخوا ټول ښار او سیمه نیولی شو تر اټکه پورې او دا د هغې پوځ کې دا دمه نشته چې موږ مقابل کې ودرېږي. صرف د هغې برتري دا ده چې ډرون لري او الوتکې لري. د الوتکو غم یې په کار دی. نور اسلامي امارت باید ویره ونه کړي، سیده د پې ورځي، انشاءالله کامیابي به دی په لاس کې وي. همدارنګې اسرائیل نتنیاهو د اردوغان ته ګواښ کړی دی او ویلي دي چې ترک عثماني خوبونه به نه ګورئ او د بیت المقدس د نیولو خوبونه چې تاسو په ذهن کې دي هغه وخته له منځه تللي. وایي چې 400 کاله تاسو حکومت وکړ. فکر کوم چې نتنیاهو د امپراتورۍ د ترک عثماني د تاریخچې نه خبر نه دی. هغه 400 کاله نه بلکې څه کم 200 کاله هغې حکومت کړی دی. 1301 هجري د 1301 میلادي نه شروع شو او تر 1818 پورې چې کله اول نړیوال جنگ پای ته ورسېده ترکیه ختمه شوله، خو رسمي قدرت انتقال په 2001 نه تر 2023 پورې وشو. اختتام په 1913 کې کاملا 1913 کې ختم شو او په 1921 او 1923 کې چې بیا کمال اتاتورک راغی قدرت یې ونیو، عبدالحمید پاچا نه امضا په 1921 کې واخیستل شوله. یعنې دغه د 1301 نه تر 1921 پورې حساب کوي یا 1913 پورې حساب کوي، دا څه کم 200 کاله راځي، 400 کاله نه راځي. دا امپراتوري وه او بالکل د ترکیې په دماغ کې د امپراتورۍ دغه شته دی. بیت المقدس د ترکیې عثماني د امپراتورۍ یو مهمه لویه حصه وه. همده لپاره ترک عثماني ووهل شول تر څو د اسرائیل د جوړولو لپاره د خاورې ټوټې کړي او دا نو بیرته د خپل د احیا لپاره هغې دا فکر لري. ترکیه دا پروګرام هم لري چې د ناټو د ناستې نه په وخت کې د اروپا سره او د امریکا سره د میزایلونو ترلاسه کولو لپاره تړونونه امضا کړي او ویل کېږي چې سام ټي او پیټرایټ چې جرمني کې دي، ځکه امریکایانو سره خو پیټرایټ بالکل ځان ته ضرورت لري، خو جرمني کې یو څه پاتې دي چې هغه جرمني امریکا ته په دې جنګ کې نه ورکړي. نو غواړي چې د هغې نه ترکان یو څه ترلاسه کړي او سام ټي د ایټالوي میزایلونه د ده نه ترلاسه کړي. او ترکیه دا پروګرام لري چې په نامه د ګنبد فولادي یعنې هماغه آیرن ډوم په رقم باندې چې دغه دی هغه انګلیسي نوم یې آیرن ډوم دی، په فارسي کې او پښتو کې ګنبد فولادي ورته وایي. دا وده کېږي خو د دې وایي چې د دې به 4 کمربند دی. یو به یي چې شارټ رینج میزایلونه وایي، یو به د میډیم رینجي، یو به د لانګ رینجي او بل به د لیزر سیستم. دغه به 4 دغه به لري طبقې به یې دا فولادي کمربند
او دی وی چې دا به د اسرائیل په مقابل کې او د هر ګواښ په مقابل کې چې په سیمه کې د هغې په ذهن کې دام دی چې ایران کې د یو لوی قوت او میزایلونه هم لري، نو د آینده لپاره خپل د احتیاط لپاره دا کار کوي، خو ذهن کې اسرائیل هم دی. او دی وی چې دا به جوړو او خپل کمربند دا به هم دا کوو، او په عین حال کې د قدس ازادي چې ده دا لازمي ده، کوم شی چې اردوګان باندې ښه نه لګیږي. وال سټریټ جورنال خبر ورکوي چې ټرمپ پر ایران د یو قوي برید لپاره آمادګي نیوله او خپل د په حساب د وزراو سره او بالخصوص د نظامیانو سره ناسته کړې ده. د جنگ وزیر پیټ هاګست او جنرالانو سره چې خبرې کړي، پیټ هاګست یو قوي حمله نظر ورکړی دی چې باید ایران باندې نور قوي حمله وشي او ایران باید په زور باندې ختم کړلی شي، در حال چې د نظامیانو، د جنرالانو او د سیاسینو د نظر مخالف دي، او هغې دا وایي چې دا به موږ ته ډېر قیمته پرېوځي. اوس خو ایران موږ سره خبرې کوي، په هغه وخت کې به بیا نور بالکل خبرې به بندې شي او مذاکرات که بند شول بیا امریکا هېڅ هم لاسته نشي راوړلی، هر څه به بایلي. د ده لپاره د جنگ په عوض سیاسي خبرو ته دې ارزښت ورکړ شي، او کوم امتیازات چې ترلاسه شوي دا باید د لاسه ورنکړي. ډیپلوماسي بهترینه لاره ده. نو ډونالډ ټرمپ هم د دغه طرف قبول کړی دی، ویلی دی چې برید کې زمونږ زیان دی او په خبرو کې زمونږ زیان نشته دی، بنان مونږ به د ایران سره خبرو ته ادامه ورکوو. حتی دی ویلی چې که دې 80 ورځو کې خبرو نتیجه ورنکړه، 80 ورځې به نور هم وګود کو، خو خبرې به کوو او جنگ به نه کوو. دا د ډونالډ ټرمپ آخري نظر دی. دې غاړه شي جي پینګ امریکا ته خبرداری ورکړی چې له جنگ او برید ډډه وکړي او دوی د دې پایلې بخیل نه وي. ښه دا ده چې خپل ژمنو ته ټینګ ودرېږئ. دا شي جي پینګ د چین جمهور رئیس امریکې ته ویلي دی، او په عین حال کې د چین وزیر خارجه وانګ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې کړې دي د سیمې حالاتو باندې او د ایران په حالاتو. دا کړی چې د برید نه باید ډډه وشي، خبرو ته باید ادامه ورکړل شي او دا مسله په مصالحت آمیزه توګه باندې حل شي. تاسو ته معلومه ده چې د سیمې ممالکو کې عربستان سعودي، قطر، خپله ترکیه او روسیه او چین دا یو هم د جنگ طرفدار نه دي، او دوی امریکې ته خپل نظر وړاندې کړی دی چې موږ د بل جګړې دلته مخالف یو، ځکه دا جګړه صرف د اسرائیل په خوښه کیږي او موږ د هغې دپاره خپل سیمه نشو تباه کولی، نو د دغه شي مخالفت شوی دی. همدارنګې په د قطر کې د کومه ناسته چې د امریکا او ایران او پاکستان او د قطر په وساطت سره هلته وه، دا ناسته په غیر مستقیم توګه شوې ده. اگر چې یوه ناسته د پاکستان، قطر او د ایران ترمنځ هلته شوې ده، مګر هم په امریکایان پکې نه وو، او د امریکایان سره چې کوم ناسته خبره وه، غیر مستقیم خبرې دغه پاکستان دلال چې دی ده او قطر وړلې راوړلې او خبرې کولې. په نهایت کې دوه موضوعاتو باندې بحث شوی دی، یو د تنګي هرمز په ازادېدلو باندې ده، ځکه چې ایران هلته یو لاره جوړه کړې ده او ایران د جنوبي ساحې نه چې د عمان خواته ده د هغې نه خلک منع کوي، وایي شمالي ساحه چې د ایران ده په دې باندې راځئ. په دې باندې د ایران ټینګار دی. 3 میلیارده ډالره منل شوي دي چې دا به په دې ورځو کې ایران ته سپارل کېږي. 6 میلیارده ویلي وو، په هغې کې نیم کړي دي، 3 میلیارده اوس ورته ورکوي، 3 میلیارده نور ورته دا کړي دي چې مشروط کړي په دې دي چې ایران چې د تړون او د خبرو لپاره حاضر شي، نو نورې پیسې به هم ورکول کېږي، او که ایران خبرو ته رانشي، تفاهم له دغې ونه کړي، نو دوی دا پیسې بیا نه ورکوي. همدارنګې ایران خپل راتګ بیرته د خبرو اترو د میز ته په دې باندې مشروط کړی دی چې د تفاهم اوله ماده چې د لبنان کې اوربند دی او د اسرائیل وتل دی، اول د په هغې باندې عمل وکړلی شي. قالیباف ویلی دی چې که چېرته غواړئ چې قضیه حل شي او خبرو ته راوګرځېږو، نو د MOU یا د تفاهم نامې پر اوله ماده چې دی چې د لبنان قضیه د هغه حل کوي او طرفی کوي، نو دلته به موږ تاسو سره په میز د مذاکرې کینو او نور مسایل به در سره په آرامه سره حل کړو. همدارنګې یو تجزیه نګار د اسرائیلي په اساس د راپور دی یو
پخواني انټيليجنس مشر دا دغه یې ورکړی دی چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ به حساب د برنامې او د ستراتیژۍ تفاوت دی. هغه دا وایي چې امریکا د تایوان په فکر کې ده او ایران د تهران په فکر کې دی او دې دواړو کې فاصله ده. امریکا په ایران کې دومره علاقه نه درلودله لکه څومره چې اسرائیل او دا جنگ د اسرائیل دی دغې په اساس شروع شو. اما د امریکا ټول ذهن د تایوان سره دی ځکه چې هلته د چین مسله ده او په هیڅ قیمت نه غواړي چې هغه مسله په اسان لاسه ورکړي. نو دې هلته غوښته چې مصروف شي، اسرائیل دی دلته مصروف که ځکه خو امریکا پکې تمایل دی ډېر دغې نه لري. همدارنګه اسرائیل پرون او دا څو ورځې مسلسل په غزې باندې بمبارد کړی، بیا ماشومان یې وژلي دي او تورسرې یې وژلي دي. په لبنان باندې هم بمبارد کړی دی، جنوبي ساحې وهلي دي او د واشنګټن پوسټ خبر ورکړی دی چې امریکا په یو نوي نظر باندې کار کوي چې هغه دا فکر لري چې په لبنان کې په جنوبي ساحه کې چې پخوا د ملګرو ملتونو قوا وه، اوس اسرائیلیانو ملګرو ملتونه یې ویستل، ټوله ځای خپله ونیوه، د هغې په مقابل کې عربان او دا ټول خلک ولاړ دي. نو اوس امریکا وایي دا فکر کوي چې د امریکا قوا هلته لاړه شي، د اسرائیل قوا به ویستل شي او په دې توګه به دا جنگ دغه شي. زه فکر کوم که چېرته امریکایي قوا لاړه شي، سره دی چې د عربي نړۍ ته دغه نه دی، سیمه کې ایران نو دا کې د قابل د منلو نه دی، خو یو ټکی دی چې چون د لبنان په قانون کې دا دی چې هغوی د اسرائیل سره خبرې نشي کولی، دی قانون دی. نو دوی کولی شي د امریکا سره خبرې وکړي. نو امریکا وایي چې دا د اسرائیل لرې کوم دلته زه راځم، امن زه جوړوم، ما سره خبرې وکړئ، زه ما سره چې کوم فیصلې ته ورسېږي اسرائیل به هماغه شی کوي. نو دلته دا نوی پروپوزل دی چې امریکا خپل قوا راولي او ممکن چې دا سیمه د امریکا تر دغې ورکړي. خو دا یو نظر دی، تر اوسه د عملي ساحه نه ده معلومه چې دوی به په دې څومره کار وکړي او څومره دوی لپاره دا ارزښت لري چې دوی دا شی پیاده کولی شي. دا مختصرا زما د نن ورځې د نړیوالو موضوعاتو باندې خپل نظر تاسو سره مې شریک کړ. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.